بعضې خلک وایي په ده باندې روژه لګېدلې ده. روژه په چا باندې لګي نه ښه، دا روژه په هغې چا لګي چې د هغه روژه نه وي. روژه په هغې چا لګي چې د هغه روژه نه وي. بیا نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وهو شهر الصبر، وهو شهر الصبر. رمضان المبارک د صبر میاشت، دا د صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او د صبر بدله چې د جنت دی، جنت. داسې ډېر شی نیک اعمال دي، منځ دی، زکات دی، ډېر نیک اعمال دي. د یو عمل متعلق الله تبارک وتعالی دا نه دی ویلي چې دا عمل دې وکړو زه دې ملګری یم. د یو عمل متعلق دا نه دی ویلي چې دا دې وکړو زه دې ملګری یم. د صبر متعلق الله څه فرمایي؟ ان الله مع الصابرین. صبرناکو ستاسو زه ملګری یم، ستاسو زه ملګری یم. الله فرمایي صبر دې وکړو بس زما ملګرتیا دې حاصله کړه، زما ملګرتیا دې څه کړله؟ حاصله کړله. خیر دې کو د راته کنځل وکړو زه به پرې صبر وکړم. خیر دې کو د ما نه څپېړه وتمبوله زه به پرې صبر وکړم. خیر دې کو د ما ته بدې ردې وویلې په دې باندې زما مقام او مرتبه نه کمیږي زه به پرې صبر وکړم. الله فرمایي چې صبر دې وکړو زه دې ملګری یم. وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. څنګه چې د خوراک نه ځان صبر کړی دی، څنګه د څښاک نه ځان صبر کړی، څنګه د حلالې بیبي نه ځان صبر کړی دی، داسې د نورو ګناهونو نه هم ځان صبر کا. بعضې خلک وایي په ده باندې روژه لګېدلې ده. روژه په چا باندې لګي نه ښه، دا روژه په هغې چا لګي چې د هغه روژه نه وي. روژه په هغې چا لګي چې د هغه روژه نه وي. د چا چې روژه وي که نه هغه دا ډوډۍ پرېښې ده، هغه دا اوبه پرېښې دي، هغه د خپله حلاله بیبي پرېښې ده، هغه نور کارونه هم ډېر پرېښودی شي. د چا چې روژه وي که نه په هغه روژه نه لګي، هغه ځان صبر کړی د ګناه نه، هغه د ګناه کار نه کوي. دا کنځلې چې کوي، دا کور چې د زنانو ته دا سپکې سپورې وایي او د وړو ته غوسې کوي او بعد په ګلۍ کې د هر تن ګریوان ته لاس اچولی، پوه شه د ده روژه نشته دی. که د ده روژه وي د به دا کارونه نه کول، دی به د الله نه یېرېدو. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وهو شهر الصبر، دا د صبر میاشت ده. په دې کې به صبر کوي. دا ځان ته وګوره که نه، ما د سهار نه ډوډۍ پرېښي، ما اوبه پرېښي، دا ما ولې پرېښي دي؟ ولې مې ځان صبر کړی؟ د الله د یرې نه، د الله د یرې نه. بل ته کنځل ولې کوم؟ بل مسلمان ته تکلیف ولې ورکوم؟ دې کې د الله نه یېرېږي، دې کې به هم د الله نه یره کوي. ځان به څه کوي؟ صبرای. چې د هر څه نه دې صبر کو ځان، نو الله تبارک وتعالی فرمایي زه دې ملګری یم، زه دې ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی.